بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام دوستان، طرفداران و بینندگان شبکه یوتیوب افغان تعلیمی اکادمی. امید که جور و صحتمند باشید. گرانو دوستانو، نن د اووم صنف د دې مضمون اول درس شروع کوو چې عبارت دی د حمد څخه. په سر کې د لغاتونو معنا وایو، د هغه وروسته د شعر معنا او په پای کې ګرامر تشریح کوو. هیله ده تر پای پورې زموږ سره ملګرتیا وکړئ. کلمات درس اول: ستایش، ستاینه، دلنشین، په زړه پورې، توصیف، تشریح، جلا، زلا، اشعار، شعرونه، توانه، لایق، حکمت، پوهه، موعظه، نصیحت، ایراد دلته د بیانولو په معنا راغلی دی. امثال، مثالونه، موفق، کامیابه، آرد، راولی، درکشی، کشکر، آغاز، شروع، بی پایان، نه خلاصیدونکي، صنع، پیدا کول، انعام، بخښنه، عجب، حیرانتیا، جرم، گناه، تشریف، شرافت، نیندازی، مغزوی، ناپارسا، گناهکاره، برانی، وشره، شپی، شفاعت کوونکی. دا و د حمد داس لغاتونه رابسو. شعر حمد د الله جل جلاله ستاینه، ثنا و حمد بی پایان خدا را. د الله جل جلاله ثنا او ستاینه نه خلاصیدونکی دی که صنعش در وجود آورد ما را، ځکه چې موږ یې پیدا کړي یو. و از انعامت حمیدون چشم دارم، ستا انعام یا بخښنې ته همدا اوس سترګې په لارم، که دیگر باز نه ستاني عطا را، چې خپل نعمتونه او رحمتونه زموږ څخه وانخلې. زه احسان خداوندی عجب نیست، د الله جل جلاله په احسان په بخښنې کې هیڅ د عجب یا حیرانتیا خبره نه ده. اگر خط درکشي جرم و خطا را، که چیرې الله تعالی زموږ پر ګناهونو باندې خط کش کړي. خداوند الهی خدای بدان تشریف و عزت، هغه تشریف، هغه شرافت، هغه عزت که دادی انبیا و اولیا را، چې انبیا، نبیان او اولیا کرامو ته دی ورکړي. به حق پارسایان کز در خویش، د هغه پارسایان یا پرهیزګار اشخاص په خاطر نیندازي من ناپارسا را، دا چې زه ناپارسا ګناهکار یم، د هغه پرهیزګار خلکو په خاطر هم چې دی ما د خپل دربار څخه ونه شده یا نه موضوع. خدایا گر تو سعدی را برانی، الهی خدایا که چیرې ته سعدي شاعر د خپل دربار څخه وشده. شفیع آرد روان مصطفی را، د شفاعت لپاره محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم راولي. محمد سید سادات عالم، محمد د ټولو سیدانو چې په دنیا یا په عالم کې دی آغا، رهبر او لارښود دی. چراغ و چشم جمله انبیا را، د ټولو انبیا او نبیانو څراغ او سترګې په شان دی. دا درس وروسته رابسو دریم پړاو ته چې عبارت دی د دستور زبان یا ګرامر. هغه وروسته د کلمې تعریف وایو او مثالونه. دستور زبان څه ته وایي؟ عبارت از علم تشریح قواعد، قوانین و ضابطه های زبان است. قواعد، قوانین و ضابطه های زبان چې دی د دې سره مترادف کلمې دي. هغه عبارت له هغه علم څخه دی چې د ژبې قواعد یا قوانون تر څېړنې لاندې نیسي او یا بیانوي، چې په ځینې ژبو کې ورته ګرامر ویل کېږي، په عربي کې ورته صرف و نحو هم ویل کېږي. کلمه تعریفوم. تعریف کلمه لفظ معنادار را کلمه گویند. هغه لفظ چې معنا ولري هغه ته کلمه ویلی شو.
که همواره دارای معنای لغوی می باشد. همیشه در ذهن سره معنا وړاندې کوي. معنا کوم کلمه چې بیانوو هغه باید د ځان سره معنا ولري. مثالونه کتاب. کتاب چې دی کلمه ویل کیږي ځکه چې د کتاب په ویلو سره د کتاب تصویر زموږ په دماغ کې څرګندېږي او یا هم کلام او یا هم خانه یا کور. دا و د نن ورځې درس هیله ده چې تاسو ته ګټور تمام شوي دي. ستاسو د ملګرتیا څخه ډېره مننه.